یوې افغانې پیغلې څنګه له طالبانو غچ واخیسته. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. وسلوالو طالبانو ټول هغه افغانان په نښه کوي یا په شهادت رسوي چې له حکومت سره یې کار کړی وي او یا برحاله مامور وي. په غور کې یوې پیغلې د طالبانو لخوا د خپل شهید شوي پلار او مور په غچ کې د دغه وسلوالې ډلې 2 کسان وژلي دي او یو یې سخت ټپي کړی ده. د غور ولایتي چارواکي هم پیښه تاییدوي او وایي چې دغه جنۍ پلار مخکې په سیمه ییزو پولیسو کې دنده درلودله چې یو ورځ په کور باندې وسلوالو طالبانو برید وکړ او د پلار په ګډنې مور هم ورته شهیده کړه. دا لومړی ځل نه ده چې وسلوالو طالبانو د یو دولتي کارمن په کور چاپې وهي او د کورنۍ غړي شهیدان کوي. تر دې وړاندې هم په ګڼو ولایتونو او سیمو کې وسلوالو طالبانو ورته کارونه کړي دي. څه موده وړاندې مخکې خبریال ته له کندوز څخه په یو رارسېدلي خبر کې راغلی و چې وسلوالو طالبانو د ځانګړي ځواکونو د یو سرتیري په کور باندې یرغل کړی و او له سرتیره سربیره دغه ښځه هم په شهادت رسولې وه. ورپسې 2 یتیمې لوڼې او 2 یتیم زامن پاکستان ته وړي وو چې د ځانګړو بریدونو لپاره یې وروځي. سرچینې خبریال ته هغه مهال ویلي چې له 2 یتیمانو څخه یو یې تازه ځوان شوی و چې په کابل کې یوې بمي چاودنې ته برابر کړی و او دویم زوی چې لا هم وړوکی و او 14 کاله عمر یې درلودو. له چاودېدونکو توکو سره د کندوز ولایت ته د ځانمرګي برید لپاره استولی و. هلک ځان پولیسو ته تسلیم کړی او د خپل ژوند تریخه کیسه یې ورته کړې وه. نوموړي پولیسو ته همدا راز ویلي چې 2 خویندې او برخلیک لا هم نه دی معلومه چې وسلوالو طالبانو کومه خوا وړي دي. په تیرو څو کلونو کې وسلوالو طالبانو د ټول هیواد په کچه بې شمېره افراطونه کړي دي چې زرګونه او تر لکونه پورې میندې او خویندې بورې او خویندې کړي دي. د یوې سروې له مخې په تیرو څو کلونو کې د روانې جګړې له امله یوازې د بدخشان وردوج ولسوالۍ کې 1200 کونډې لري. ویل کېږي په غور کې د طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د قماندان په کور د برید پر مهال د نوموړي د ښځې په ګډون یو بل کس هم ورسره په شهادت رسېدلی و چې د همدې لور په ګډون یې واړه زامن ورڅخه هم پاتې شوي دي. دا دغه ولایت چارواکي وایي چې د جنۍ ورونه یې امن سیمې ته لېږدولي دي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته خواږه نظرونه رارئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما درسره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړمه.